کرکټ نړیوال جام د افغانستان دو ځوانو لوبغاړو ابراهیم او عظمت لاسته راوړنې. د 2023 کال کرکټ نړیوال جام کې افغان لوبډلې د نورو جامونو په پرتله ګڼې لاسته راوړنې لرلې. د بیلګې په توګه په لومړي ځل یې پاکستان او انګلند ته په نړیوال جام او یو ورځنیو لوبو کې ماته ورکړه. د دې هر څه سربیره په ټولیزه توګه افغان لوبغاړي ښه وځلېدل، که هغه د توپ اچونې کې وو او که یا هم توپوهنۍ په برخه کې. دوه ځوان لوبغاړي چې تر ډېرې د افغان مینوالو نړیوالو پام ځان ته ورواړو، هغه د پیل توپوهونکی ابراهیم زدران او آلراونډر عظمت الله عمرزی وو. ابراهیم زدران د افغانستان ویرات کوهلي. ابراهیم زدران په سږني نړیوال جام کې د افغانستان لپاره لومړنۍ سلیزه ووهله او په دې سیالیو کې تر ټولو مخکښ توپوهونکی شو چې په 9 پاڼیو کې د یوې سلیزې او یوې 50 په مټ د 40 منډو په اوسط تر نورو افغان لوبغاړو ډېرې 386 منډې وکړې. نوموړی د خپلو مینوالو لخوا د هند ویرات کوهلي او د پاکستان له بابر اعظم سره پرتله کیږي او د خپله هم وایي چې د ویرات کوهلي لوبه خوندور کوي او غواړي د هغه په څیر لوبه وکړي. ابراهیم زدران په 2019 کال کې د افغانستان لپاره لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه وکړه او تر دې مهاله یې ټولې 28 یو ورځنۍ او 24 شلاوریزې نړیوالې لوبې کړې دي. په یو ورځنیو لوبو کې د 5 سلیزې او 5 50 وهلې دي. نوموړی له شهزاد محمدي چې 6 سلیزې لري په دې ریکارډ کې په 2م نمبر ده، خو د منډو اوسط یې له هغه زیات ده. ابراهیم زدران په 2022 کال کې د سریلانکا پر وړاندې سیالۍ کې 122 منډې وکړې چې همدا یې د لوبیز ژوند په یوه سیالۍ کې تر ټولو ډېرې منډې دي او په نړیواله کچه یو له هغو لوبغاړو ده چې د لوبو په یوه لړۍ کې 3 سلیزې هم وهلې دي. ابراهیم زدران په 2000 لومړي کال په خوست ولایت کې زیږېدلی او د افغانستان کرکټ له یوې مشهورې کورنۍ سره تړاو لري. ترې نورعلي زدران د افغانستان لپاره په ګڼو سیالیو کې برخه اخیستې او د تخنیک له پلوه یو له غوره لوبغاړو بلل کیږي. له BBC سره په مرکه کې ابراهیم وایي، نورعلي زدران هڅولی یم چې کرکټ ته مخه کړم او اوس هم چې په بیټینګ کې زما کومه ستونزه وي هغه یې راسره شریکوي. ابراهیم زدران چې اوس مهال د توپوهنې برخه کې د افغانستان د ملا تیر بلل کیږي او ډېر کله په سختو او تر فشار لاندې شیبو کې د افغانستان لپاره ښې لوبې کړې دي. وایي په کرکټ کې پر ځان باور او کوښښ کول ډېر اړین دي. نوموړی په ملي لوبډله کې خپل ځای ته ګام په ګام رسېدلی. په 2012 کال کې د 14 کلنو ټیم کې لوبېدلی، بیا 2014 کال کې د 19 کلنو ملي لوبډلې برخه شو چې له هغې مرجنګ یا الف لوبډلې او بالاخره ملي لوبډلې ته لار ومونده. ابراهیم زدران هغو ځوانو لوبغاړو ته چې غواړي د ملي لوبډلې برخه شي وایي پر ځان د ډېره خواري او کار وکړي او څومره چې ګام پر ګام پرمختګ کوي هغومره ښه تجربه ترلاسه کولی شي. عظمت الله عمرزی د نړۍ په کچه د یو غوره آلراونډر کېدو هیله. د افغانستان ځوان آلراونډر عظمت الله عمرزی د 2023 کال په نړیوال جام کې ښه وځلید او د ګڼو نړیوالو پام یې ځان ته وراړوه. د کرکټ هندی مبصر اکشا چوپړه وایي چې د ډسمبر پر 19مه نیټه د هند غوره لیګ بولۍ ترسره کیږي. دا به د هیڅ حیرانۍ خبره نه وي چې عظمت الله عمرزی د IPL تړون ترلاسه کړي. افغانستان کرکټ روزونکی جاناتن ټراټ یې هم د ښه استعداد او وړتیا ستاینه کوي. عظمت الله عمرزی وایي د 2023 کال نړیوال جام ورسره د یو لوبغاړي او شخص په توګه په وده او پرمختګ کې مرسته وکړه او وایي هیله لرم چې په راتلونکي کې هم خپلو خلکو او وطن ته د ویاړ سبب شم. عظمت الله عمرزی په 2021 کال کې د افغانستان لپاره د آیرلینډ پر وړاندې لومړنۍ نړیواله لوبه وکړه او د سږني نړیوال جام په 9 سیالیو کې 311 توپونو 353 منډې وکړې. د نوموړي تر ټولو ډېرې منډې 19 د سویلي افریقې پر وړاندې وې. عظمت الله عمرزی وایي کرکټ مې د توپوهونکي په توګه پیل کړی و. کله چې د 19 کلنو لوبډلې ته راغلم هلته مې 1-2 سفرونه د توپوهونکي په توګه وکړل، خو بیا هند کې د ډیلي لوبډلې پر وړاندې سیالۍ کې مې توپ اچونه وکړه چې د روزونکي خوښه شوه او له هماغه راهیسې د آلراونډر په توګه لوبېږم. عظمت الله عمرزی وایي زما هدف
هدف دا ده چې د افغانستان لپاره کرکټ وکړم او د نړۍ په کچه په 3 غورو الراونډرانو کې راشم. د افغانستان مرستیال روزونکی رئیس احمدزي ابراهیم زدران او عظمت الله عمرزي د افغانستان راتلونکي بولي او وايي دوی دواړه ښه اغیزمن دي او لوبو ته په کتو به د افغانستان کرکټ ټیم کې کلیدي رول ولوبوي. په سږني نړیوال جام کې د افغانستان سفر ډیر کامیاب و. افغان لوبډلې 4 لوبې وګټلې چې ابراهیم زدران او عظمت الله عمرزي پکې د پام ونډه درلودله. افغانستان د 2023 کال کرکټ نړیوال جام د لوبو په جدول کې شپږم ځای خپل کړ او د 2025 کال چمپیونز ټرافي یا د اتلانو کپ ته چې په پاکستان کې ترسره کیږي مخامخ لار ومونده.